یاجوج او ماجوج څوک دي، چیرته دي او څنګه به راځي، څه وخت به راځي او بالاخره له منځه به څنګه ځي، دا ټول معلومات په دې ویډیو کې. یاجوج او ماجوج دا انسانان دي زمونږ او ستاسو په څیر باندې. د نوح علیه السلام په اولاده کې راځي. نوح علیه السلام 3 بچیو، له یو نه دغه سپین پوستي خلک پیدا شوي دي، له بل بچي نه دغه تور پوستي خلک پیدا شوي، او له دریم بچي نه یاجوج او ماجوج پیدا شوي دي. یاجوج او ماجوج ځینې خلک فکر کوي چې دا حیوانات دي یا دا ځناور دي یا څه عجیبه غوندې مخلوقات دي. نه، یاجوج او ماجوج انسانان دي، خو دومره ده چې په تاریخ کې خطرناکترین انسانان تیر شوي دي، ظالمترین انسانان تیر شوي دي، سخت ظالمان، سخت شریر او فسادګر خلک تیر شوي دي. دوی په مشرق طرف ته په یو ځای کې اوسېدل. په هغه وخت کې یو پاچا ډیر یو بهترین انسان و، نو هغه د ذوالقرنین په نامه باندې یادېده. ذوالقرنین دا یو بزرګ، ډیر یو ستر شخصیت تیر شوی ده په تاریخ کې. دا وغوښتل چې په ټوله ځمکه کې وګرځېږي. بالاخره کله چې مشرق ته ورسېده، هغه آخري حد ته، الله جل جلاله قرآن شریف کې موږ تاسو ته دا داستان را نقل کړی ده. الله جل جلاله فرمایي حتی اذا بلغ بین السدین، وایي تر دې پورې چې دا ذوالقرنین ورسېده د 2 غرونو ترمنځ، یعنی د مشرق طرف ته آخري حد ته چې ورسېده، نو هلته 2 غرونه وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وایي ذوالقرنین هلته داسې یو قوم پیدا کړ، داسې خلک پیدا کړل چې هغوی نږدې و په خبر باندې نه پوهېدل، تقریبا په خبره باندې تفاهم ورسره نشو کېدلی. نو هلته د خلکو ذوالقرنین ته شکایت وکړ چې موږ خو دلته ژوند کوو، خو متاسفانه چې موږ یاجوج او ماجوج دا پتنګوي او ډیر یو بد خلک دي، راځي او فساد کوي په ځمکه کې، زموږ مالونه اخلي او زموږ په کورونو باندې راځي، ورانۍ کوي. نو دوی له ذوالقرنین څخه وغوښتل چې زمونږ او د یاجوج او ماجوج ترمنځ دی یو محکم دیوال جوړ کړي، تر څو موږ له دوی له شر نه پناه یوسو، تر څو د دوی له ضرر نه موږ بچ شو. نو ذوالقرنین هم دوی ته لبیک ویلي او ورته ویلي چې بالکل زه کولی شم چې دغه دیوال جوړ کړم. بیا دوی ورته وویل چې موږ به تا ته پیسې درکړو. هغه ورته ویلي الله جل جلاله چې کوم پاچاهي او کومه دبدبه، کوم مال ما ته راکړی دا کفایت کوي، خو دومره وکړئ چې ما سره سړي یو ځای کوي تر څو ما سره د دې دیوال په جوړولو کې مرسته او کومک وکړي. بالاخره دوی ټول راولګېدل. نو 2 غرونه دي، په منځ کې قوي دیوال جوړولو باندې شروع وکړه. دا دیوال دا د وسپنې دیوال د جوړ کړ. له خلکو نه د وسپنې ټوټې راوغوښتلې. دا ټول داستان الله جل جلاله په قرآن شریف کې را نقل کړی. وسپنې دوی کېښودلې سره، نو بیا د له پاسه نه هلته پاس نفر ورته ودرول د دیوال په سر باندې. لاندې خلکو ته امر وکړ چې تاسو اور بل کړئ. صحیح ده، ډیر یو خطرناک او قوي اور خلکو د دې وسپنو لاندې بل کړ. کله چې دا وسپنو لاندې اور بل کړ، نو له پاسه نه دوی مس ویلي کړي وو، هغه یې پرې راتوی کړ. همدې سره چې کومې دا وسپنې وي دا هم سره یو ځای محکم ورغلي، او د دوی ترمنځ چې کوم چاودونه یا خالیګاوې وي د هغې په منځ کې دا مس ورغلل. نو ډیر یو قوي او محکم دیوال له دې نه جوړ شو. بیا چې کله د دې دیوال ته وکتل، نو د الله جل جلاله شکر ادا کوي، ویلي قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وای دا خو د الله جل جلاله په ما باندې یو فضل و چې دومره یو محکم او قوي دیوال ما جوړ کړلی شو. په همدې سره د دې یاجوجو او ماجوجو هغه مخه ډب شوه، او دا وویلې وای کله چې د الله جل جلاله خوښه وسي او کله چې قیامت را نږدې شي او د الله جل جلاله اراده راشي، نو په هغه وخت کې به الله جل جلاله دا دیوال بیا دړې وړې کړي او ختم به کړي. یعنی دا دومره قوي محکم دیوال دا ما د الله په فضل باندې جوړ کړ، خو چې کله د الله جل جلاله وغواړي نو دا دیوال به له منځه ویسي. همدا و چې دغه خلکو ته الله جل جلاله د دغه دیوال په واسطه باندې او د ذوالقرنین په کومک او مرستې سره له یاجوج او ماجوج نه الله جل جلاله د خلکو ته نجات ورکړ او پناه ورکړ. راځو دې ته چې دوی به څه وخت او څنګه راوځي. په دې اړه نبی علیه الصلاة والسلام
موږ تاسو ته وضاحت کړی ده. دوی هر ورځ کوشش کوي چې دغه دیوال سوری کی او بیرته د پخوا په څیر باندې بیا د دنیا ته راشي د فساد په خاطر باندې. خو دا ده چې دوی نشي کولی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د حدیث مفهوم ده، وایي هر ورځ دوی کوشش کوي دا دیوال سوری کوي تر دې اندازې پورې چې لږ ځای پاتې وي. صحیح ده؟ ان تر دې پورې چې دوی ته د دنیا کې د لمر وړانګې هم ښکاره کیږي. خو دوی داسې د خپل کار نه تکمیلوي. هغه مشر یې ورته امر کوي چې دا پرېږدئ، سبا ته به موږ بیا راشو او دا سوری به موږ ختم کو او وبوزو. خو د الله جل جلاله قدرتونو ته وګوره چې سبا ته دوی راځي د دیوال هغه سوری بیرته ډک شوی وي او نور هم محکم شوی وي. بیا چې کله الله جل جلاله وغواړي چې دوی نور د دنیا ته راشي، نو کله چې دوی دا دیوال سوری کی هغه لږ ځای پاتې وي، نو دغه مشر به د یاجوج او ماجوج خپلو د خلکو ته ووایي چې راځئ دا نور سوری به سبا ته وکړو، ان شاء الله ان شاء الله به ورسره ووایي. همدا ده چې کله دوی سبا ته راځي نو هغه لږ معمولی ځای پاتې وي، نو هغه ځای به دوی سوری کی او بالاخره دنیا ته به روان شي. دا د دوی د راتګ قصه ده. دا په هغه وخت کې به راځي چې کله به قیامت را نږدې کیږي او د دجال لکه څرنګه چې د دجال راتګ د قیامت له لویو علاماتو څخه یوه نښه ده، همدارنګه دغه یاجوج او ماجوج راتګ هم د قیامت له لویو نښو څخه یوه نښه ده. نو د دوی راوتل په حقیقت کې د قیامت د رانږدې کېدو یوه نښه ده. مطلب دا چې قیامت ډېر رانږدې شوی ده، نو عیسی علیه السلام به هم په هغه وخت کې ژوندی وي. یعنی د دوی راتګ د عیسی علیه السلام له راتګ نه بعد به کېږي. نبی علیه السلام هم موږ تاسو ته د دوی نښې نښانې بیان کړي دي. په یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د دوی دا مخونه به پلن وي لکه د ډال په څیر، او سترګې به یې وړې وي داسې ورننوتلې به وي، او ویښتان به هم تور وي خو سور رنګ ته به ورته وي. صحیح ده؟ دغه مشهوري علامې دي چې نبی علیه السلام په حدیث کې موږ تاسو ته وضاحت را کړی ده. دوی به دومره زیات وي، دومره زیات به وي چې دا ټوله دنیا به د دوی له راتګ څخه ډکه وي. الله جل جلاله په قرآن شریف کې هم فرمایي وهم من کل حدب ینسلون، دوی به له هر طرف نه له هرې خوا نه همداسې را روان وي، سم لکه داسې سیلاو غوندې. صحیح ده؟ سبحان الله. کله چې دوی هغه دیوال سوری کی د دوی دا تعداد به دومره ډیر وي چې ټوله دنیا به د دوی له مقابلې څخه عاجزه وي. اخرنۍ خبره دا ده چې دوی به څرنګه له منځه ځي. دوی به په دومره ډیر تعداد سره راوتلي وي چې په هر ځای کې به خلک ترنه پټېږي، خلک به ترنه ویریږي او د دوی له مقابلې څخه به عاجزه وي. د دوی یو خو به تعداد ډیر زیات وي او بل به ډیر زیات زورور وي. یعنی په دې ځمکه کې به فساد او ویره دومره زیاته شي چې ټول خلک به په خپلو کلاګانو کې په خپلو کورونو کې ترنه پټېږي. صحیح شوه؟ تر دې اندازې پورې د دوی په مقابل کې به هیڅوک هم د ودرېدو نه وي. بیا به دوی ووایي چې قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء. په دې وخت کې به دوی خپل هغه دوی سره کوم غشي دي یا نیزې دي هغه به پورته د آسمان طرف ته هم خوسې کړي. نو الله جل جلاله به دغه نیزې او دغه چې کوم د دوی دغه غشي دي دا به بیرته په داسې حالت کې راوغورځوي چې تک سره به وي، په وینو باندې به ککړ وي. نو دوی به ووایي چې مونږ خو دغه څومره خلک چې د ځمکې والا دي او په ځمکه کې څومره خلک دي په دوی خو غالب شو، خو اوس هم زور حتی د اسمان والاو سره هم برابر کړ. مونږ حتی خپل زور کې تر اسمان والاو پورې هم ورسېدو، هغوی هم اوس له مونږ نه نشي خلاصېدلی. په دې وخت کې به الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته وحی وکړي چې ما داسې خلک را لېږلي دي په دې دنیا کې چې په مقابل کې څوک نشي ودرېدلی. نو ټول خلک ورنه په ویره کې به وي، هیڅوک په هم مخې ته نشي ورتللی. نو بیا به عیسی علیه السلام ته الله جل جلاله ووایي چې ته دغه زما بندگان یو خاص ځای ته ویسه، یو غره ته ویسه. نو هلته به دوی ټول پټ وي، هلته به وي. بیا به الله جل جلاله په دغه یاجوج او ماجوج باندې داسې یو عذاب راولي چې یو چونجی به پیدا کړي الله جل جلاله د دوی په دې سټونو کې. یو چونجی به پیدا کړي او د دغه مرض له وجې نه به ټول همداسې مړه شي او وبه غورځېږي. ډېر وخت به تیر شي، په دنیا کې به دا غوغا چیغې او دا وهم دا به ختم شي. بیا به هغه مسلمانان چې هلته پټ دي هغوی به دا ووایي چې دا څه خبره وشوه، آخر دا خبره څه شی ده، راځئ چې معلوم کو. بالاخره یو نفر به له خپل ځان نه تیر شي
او به وایي چې زه ورځم او له خپل ژوند نه تیر یم، وبه ګورم چې څه حال ده په دنیا کې. چې کله دی راکته شي او وګوري چې ټوله ځمکه به له دوی نه ډکه وي او ټول به پراته وي او مړه به وي. بیا به دی اعلان وکړي، هغه مسلمانانو ته به آواز وکړي چې مبارک هم شه، د الله جل جلاله نصرت راغلی ده او ستاسې ټول دښمنان الله جل جلاله له منځه وړي دي. چې کله هغوی راکته شي نو وایي د ځمکې په سر باندې به د قدم کېښودلو ځای نه پاتې، ټول به دا مړی د فلسطین په خاوره کې. سبحان الله، دومره خطرناک خلک دي. وایي چې کله به داسې په بحر باندې لاړ شي نو د یو بحر اوبه به ټولې ختمې کړي. بیا چې هغه نور ورپسې راځي، نورې ډلې هغه به وایي چې دې ځای کې لکه چې پخوا اوبه وي، اوس خو هېڅ هم نشته. تر دې اندازې پورې دا خطرناک خلک دي او تر دې اندازې پورې به د دوی تعداد دومره زیات وي. نو بیا به دا ځمکه بالکل ډکه وي د دوی له مړو نه، مړي به ټول پراته وي په دې ځمکه کې، که نه ځای په ځای به شوي وي. بیا به عیسی علیه السلام او نور مسلمانان چې کله ډیر زیات په تنګ شي د دوی له بدبویي نه، الله جل جلاله ته به دعا وکړي، الله جل جلاله به مرغان راولیږي، داسې قوي مرغان به وي لکه د دې اوښ چې کوم سټ ده، دومره خطرناک او قوي مرغان به وي. دا به راخلي او په هغه ځای کې چې الله جل جلاله خوښوي، چې په هر ځای کې خوښوي همغه ځای کې به غورځوي او ځای به معلوم نه وي. نو چې کله دغه ټول ختم کړي، بیا به الله جل جلاله باران ووروي او د ځمکه به ورباندې بالکل پاکه سوتره کړي، داسې پاکه سوتره به وي چې خلک به سم پې ګرځېدلی نه شي، له ډېرې صفاوالي نه پې ښویېږي به داسې. دا د یاجوج او ماجوج خطرناکه فتنه ده چې دا به د قیامت له علامو څخه وي، په آخر د زمانو کې به راځي. موږ او تاسې د مسلمانانو په حیث باندې باید نیک عملونه وکړو او له الله جل جلاله نه وغواړو چې له دغسې فتنو نه موږ او تاسو ته نجات راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.